د هرات په یوه څنډه کې نږدې 100 بسوې ځمکه اجاره کړې څو د هندوانو د کرکېلې نوې بڼه تجربه کړي. بهرات د هرات پوهنتون د کرنې له پوهنځي فارغ شوی او وایي چې د دانه دارو هندوانو کار یوه نوې طریقه ده چې په کم لګښت سره د ښو حاصلاتو ځانګړتیا لري. این دونه خوردن باید صبح شما درگیر از این باشی جمع کنی با بازار عرضه کنی. بازار هم خودش این بازار افغانستان یک بازار نیه. یک بازاری خوبه در روزی با خرابه. این دونه تخمی خوبی داره که اینا به 2 مرحله چین میخوره. اینا جمعوری میشه تا میبینید شما سی حالت اینا بالا هم رخته میشه یک 10 روز اینا میمونه همین. به خاطر که هر هندونه که خون باشه این تخم از این پخته میشه به همین 10 روز که میمونه زمین. بعد از این دستگاه میاریم و دستگاه همین تریشرهای خود ساخت خود افغانستان آورده اینا رخته میشه به هر ساعت تقریبا 20 تا 30 خرواری دستگاه این تخم از این بیرون میکنه. آماده و پاک کرده. له بهزاد سربیره یو شمېر نور ځوانان هم په دې ځمکه کې په کرنې بوخت دي. دوی وایي که څه هم ورته د کار زمینه برابره شوې خو هیله دا ده چې سږ کال ښه عاید ولري او راتلونکی کال هم د هندوانو د کرکېلې دغې بڼې ته دوام ورکړي. شرایط کورا بغل ما شده بازم خوبه. خدا شکر نتیجه خوبه داده فعلا که. دغه کروندګر ټینګار کوي چې په هرات کې د هندوانو د کرکېلې دغه نوې بڼه یوه بېساره هڅه ده ځکه د دوی په خبره ډیری کروندګر د هندوانو کرکېله له یوې مخې ترسره کوي او دانهدارو هندوانو کار ته لږه پاملرنه شوې ده. بلخوا هرات کې یو شمېر ځایي سرچینې وایي چې د هیواد د اقتصادي ستونزو په پام کې نیولو سره د کروندګرو د هڅو ملاتړ او د کرنې په برخه کې پانګونه کولی شي د لږ مهال لپاره د نویو کار